ښځې صفت دا دی چې کله ورته دی نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي چې خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي د ښځې مقصد سکون دی دی به بار ستړی شوی چې دی راشي بیبي ته وګوري ستړی به یې ختمه شي ستړی به یې ختم نو چې عدل لوپټۍ او بدل قمیص عدل بدل نو دی به څه خوشحاله شي دیک ده که نه نو چې دی ورته نظر کوي نو دی به خوشحالیږي دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون یې وویني ړه به یې خوشحاله شي او چې کله تې خاون خفه شي نو د جنتي ښځې صفت وي دا دی یو د جنتي ښځې صفت ودود بل ولود چې بچي به ډېر راوړي دا د جنتي ښځې صفت دا دی اولاد به یې ډېر وي او بل دا به په خپل خاون باندې عاشق مینه به مینه په خاون او چې کله تې خاون خفه شي نو دا به د خپل لاس راوالی د خاون په لاس کې به یې داسې کیدي خاون ته به وایي چې د هغې پورې را باندې خوب حرام دی چې د څو پورې ته رضا شوی نه یې په دې خاون بیا تعویض ته ضرورت شته نه چې خاون خفه شي دا وایي به زه به ځان له نن تهجد وکړمه ځان له به نوافل وکړمه تهجد به وکړمه خاون به خفه دا به په مصله ولاړی زه هم ته خبر نه شریعت نه خبر نفلی روجه چې نیسې د خاون نه به اجازت نه به نیسي نفلی روجه خاون وی نه مشته اجازت شریعت وی نشته اجازت نه به نیسي نفلی روجه چې خاون پې خفه دی او دا وی زه به ځان له تهجد وکړمه ای به دی خفه ښه دی تا خو تهجد وکړلو خو چې سار شي نو د مقامي عالم نه تپوس وکړه که نه وای بیګا خاون خپاو او ګناه زما وه خاون خپاو او ګناه زما وه لکه ګناه ماته وه ما ځان له ټوله شپه تهجد وکړلو بیګانه شپه مې ډېره قیمتي نه شوله د هغې طرف نه به درته مولي صاحب په دغه باندې ولیکي په پاڼه چې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د کمې ښځې نه خاون خپاو او ګناه د ښځې وه او دې خاون رضا نه کو اشپه پې تیره شوله لعنتها الملائکة حتی تصبح ټوله شپه په تا باندې بیګا د الله د طرف نه د فرشتو لعنت ورېدلی دی په تا خو لعنت ورېدلی ټوله شپه دې په لعنت کې تیره شو خاوند در نه خپاو لعنت دی نبی علیہ السلام فرمای ایما امرأة چې یوه ښځه مړه شي یو سرټیفیکیټ ورسره یو سرټیفیکیټ کمو ډېر مونځونه نه ډېر روجې نفلی نه ډېر حجونه ډېر عمرې نه یو سرټیفیکیټ چې د ښځې سره و او دا مړه شوله نو دا به سیده جنت ته ځي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض کومه ښځه مړه شوله او خاون تی نه رضا دخلت الجنه امام الانبیاء فرمای جنت ته لاړله چې وروستو د خاوند د رضایۍ خبرې وې زنانه و ځان په حقونو پوه کوي دا ناپوه دي په رشکه کې به ناست دي که نه بورقه به یې داسې په شا اړولي او ټک والا تسبیح به ورسره ته څه کوې پپو زه ذکر کوم دا تسبیح دې راواله په جیب کې کېږده د سره ذکر مه کوه خو دا بورقه راواله او دا مخ دې پکې پټ کړه د دې مخ په الله تپوس کوي چې دا دې ولې ښکاره کړی او د دې ذکر در نه الله تپوس نه کوي ذکر مه کوه خو مخ پټ که د دې الله تپوس کوي نو دا د جنتي ښځې صفت دی او خاوندانو تم حکم دی چې وعاشروهن بالمعروف بیبیانو سره ښکلی ژوند کوئ علماو نه زندګي زده کوئ هم د کور هم د بار هم د محلې هم د اجرې هم د مسجد دا د علماو نه زده کوئ چې ژوند هم بدل شي رب العالمین دې زموږ د ټولو ژوند په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم